बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मा नूम फवाद खटक, ज़ा असिस्टेंट कमिश्नर दरगाह यम। ज़मा तकरीबन यौ میاشت شوه په سب ډیویژن درګۍ کې. نن په دې پریویس 1 منت کې چې زمونږه څومره لا اینډ آرډر ریلیټډ یا د نارکاټکس اگینسټ څومره هم کاروایانې دي د هغې لږ ډیټیلز تاسو سره شیر کول غواړم. تیر یو میاشت کې مونږ تقریبا 12 ویکلز یا ګاډي چې دي هغه ریکور کړي دي. په هغې کې 8 موټر سایکلې دي، 2 ګاډي دي کارز، یو جیپ دی او یو ټریکټر دی. دې نه علاوه مونږ په تیر یو میاشت کې انټي نارکاټکس اکټیویټیز کې چونکې زمونږ سپیشل فوکس چې دی هغه په نارکاټکس باندې دی، نو انټي نارکاټکس اکټیویټیز کې مونږ 27,000 ګرام چرس ریکور کړي دي. هغې کې مونږ مختلف مقدمې په 4 تاڼو کې رجسټر کړي دي د سب ډیویژن درګۍ. دې نه علاوه 195 ګرام آیس مونږ ریکور کړي دي. کلپریټس هم اریسټ کړي دي، اف آی آرز هم پې درج کړي دي او ایز پر لیګل پروسیجر هغه مونږ کنسرنډ کورټ آف لا کې پریزنټ کړي دي. د دې نه علاوه مونږ 47 لیټر شراب ریکور کړي دي، 12,000 ګرام مونږ هیروین ریکور کړي دي او 17 مونږ اشتهاریان چې کوم مختلف مقدمو کې انکلوډینګ 302 مقدمو کې مونږ ته پکارو یا ابسکانډرز و هغه مونږ اریسټ کړي دي. هغې کې مونږ پرون هم 2 د 400 ابسکانډرز و زمونږ په ای او آر کې پاتې کېدل، 302 مقدمې پې وې، هغې مونږ اریسټ کړل او هغه مونږ ډسټرکټ پولیس 410 ته په تھرو روزنامچه هینډ اوور کړل. د خبرو مقصد دا دی چې تحصیل ایڈمنسټریشن او ډسټرکټ ایڈمنسټریشن وذ فل زیل لګیا دی، کاروایانې کوي، هغه که د ګیملنګ خلاف وي، که د نارکاټکس خلاف وي، که نور مختلف قسمه جرایمو خلاف وي، مونږ لګیا یو، مخنیوی کوو. دې کې مونږ سره د میډیا زه مشکور یم ډېر زیات، د هغې را سره ډېر ښه تعاون دی. زمونږ چې کوم الیکټډ ریپرزنټیټیوز دي، ایم پی ای صاحبان دي، ایم این ای صاحب دی، د هغې مونږ سره فل سپورټ دی او بیکینګ دی. دې نه علاوه د عوامو مونږ سره فل سپورټ دی. هغې لګیا دي په کوم ځای کې چې داسې انلیګل اکټیویټیز کېږي، نارکاټکس خرڅېږي، نو زما وټس اپ نمبر شیر دی ټولو سره. زه به اوس بیا یو ځل تاسو ټولو ته ووایم، مونږ سره شیر کېږي هم او یو ځل به زه بیا خواستو کوم عوامو ته چې مونږ سره څومره هم چېرته هم چرس خرڅېږي، نو دا صرف زمونږ جهاد نه دی د نارکاټکس یا د نور جرایم خلاف، بلکې دا که کېږي نو د عوام مرستې سره به کېږي. زما وټس اپ نمبر 0313977091 دی. نو تاسو برای کرم چېرته چې هم ګیملنګ ګورئ، جواري وغیره ګورئ، څه نارکاټکس سیل پرچیز ګورئ، هغه ما ته صرف ډایرکټ یو وټس اپ ټیکسټ پرېږدئ چې په پلانکي ځای کې په پلانکي ټایم کې دا کس انوالو دی. ستاسو بالکل بې فکره اوسئ، ستاسو به نه نوم مخې ته راځي نه به نمبر مخې ته راځي، دا به صرف او صرف ما پورې محدود وي. زه به انشاءالله په هغې باندې ایکشن اخلم. مننه. سر کوم چیلنجز دي تاسو ته بینګ تحصیل ایډمنسټریشن هیډ، تاسو څنګه ګورئ د علاقې ته؟ تاسو دلته راغلئ، یو میاشت مو تېره کړه، ډېر آوټسټینډینګ کارکردګي ده ماشاءالله ستاسو. خو د دې نه هټ کړ تاسو ته کوم چیلنجز دي د هغې باره کې څه وایئ؟ څنګه چې تاسو ته پته ده چېرته چې انسانان اوسېږي نو هغې کې خامخا څه نه څه ایشوز راځي. چیلنجز ډېر زیات دي، مختلف قسمه کې دي. چېرته که نارکاټک سیل دی، که چېرته د ګیملنګ دی، که چېرته کې د شکو د غلا مسلې دي، چېرته کې د انډسټري چې زمونږ ده هغه که چېرته انوایرمنټل لاز خلاف ورزي کوي یا د کم منیمم ویج دی د هغې خلاف ورزي کوي، یا که د هغې څه په کارپوریټ سوشل ریسپانسیبلیټي کې د هغې طرف نه څه کنټریبیوشن وي، که هغه نه وي، نو دغه ټولو شینو باندې مونږ لګیا یو وقتاً فوقتاً. مونږ ټایګر فورس یو ډېر ښه انیشیټیو ده د ګورنمنټ آف پاکستان، هغه مونږ انکلوډ کړي دي. مونږ کمیټیانې په ریجنل لیول باندې جوړو چې هغې په علاقه کې چې څه قسمه هم جرایم کېږي چې مونږ ته رپورټ کوي، ځکه چې عوام چې دی دا ګورنمنټ سره هینډ اینډ ګلو دی. دی بالکل زمونږ د نماینده په طور باندې هلته کې وخت تېروي، نو کوم چې زمونږ صحیح عناصر دي او پازیټیو رول پلی کوي نو هغوی مونږ سره مرسته شته دی. هم ما نمبر هم شیر کړ، هغوی به مونږ سره، زما امید دی چې بیا هم څه قسمه ایلیګالیټیز کېږي هغه به مونږ سره شیر کوي، او که لږ غوندې کې چېرته کې نیګیټیو خلک وي
که هغه په درګۍ کې ماشاءالله ډېر کم دي. الحمدلله زمونږ زیاتره عوام چې دی باشعوره دي او پړه لیکه دي، دی بالکل مخنیوی هم کوي او موږ ته هم رپورټ کوي هم. او بیا هم هر ځای کې داسې 1% یا 0.5% کریمینل ایلیمنټس چې کوم وي نو هغې باندې موږ لګیا یو. دا کم چې ما تاسو سره پروګرس شیر کو موږ په دې باندې کریک ډاون راغستی هم دی او انشاءالله راتلونکي ورځو کې به تاسو ګورئ چې زموږ اکټیویټیز به نور هم زیاتېږي. دې کې د عوام مرسته چې ده موږ سره چې څنګه ده همدغه رنګې موږ امید کوو چې د دې نه به زیاتېږي او کمیږي به نه انشاءالله. تھینک یو.